د اسلام د دشمنانو د غیر مذهب او لا مذهب او د انګریزانو یهودو نصارو یو طریقه دا ده مسلمانانو د خرابولو وی دوی کې دوه خبرې عام کوي یو نشه دویم زنانه په دې دوه باندې او رسول صلی الله علیه وسلم دې دوه خبره کړې ده خاص کر یو ویلې ده وی زه په تاسو باندې د یوې فتنې مبارک دومره نه یېرېږم څومره چې زنانو د دې فتنې مبارک یېرېږم نو ګوره ځان هوښیار ساتئ دا که موږ ته ویلي او هغه موږ ته ویلي شراب مه څکئ او قرآن کې راغلی شراب مه څکئ دا به ګوره ستاسو عقل خراب چې کله موږ ته نشه نه کوو که نه نو زموږ دماغ برابر دي نو موږ به په دین کې هم د ترقۍ سوچ کوو موږ به په دنیا کې هم د ترقۍ سوچ کوو خو چې کله زما ځوان نشه کوي او د یو پول لاندې پروتي او په یو چوک کې پروتي او په یو باغچه کې پروتي په بد حال دی به سره ترقۍ سوچ کې اگر د دې نه هم خبر نه چې زه کوم ځای کې پروت یم د دې نه هم خبر نه دی چې ما پرتوګ اغوستی دی که ما نه دی اغوستی اگر د دې نه هم خبر نه دی چې زما هغه پلار چې شو زما هغه مور زما هغه خویندې چې شو هم په دې طریقو سره امتونه ختمیږي ځکه چې د لوی غم بیا د نشې سره دی بل د زنانو زیناګانې ویډیوګانې فحاشیانې رابطې هغه جنیده ووي دې جنیده ووي هغې سره زما رابطه ده هغې راته ووایي زه به ځان مړ کړم ده ورته ووایي زه به ځان مړ کړم اخره کې تماچه راواغسته ځان یې وویشتو نه دي شوي دقه دشمن غواړي چې کله زما او ستا ځوان په عشقونو مشقونو کې پرېوتو که نه نو ولې راته ډرامې د عشق ښیي ولې راته فلمونه د عشقونو ښیي په دې لپاره ښیي که چې ما او تا په دې لار روان شو ځکه چې اوس یو ځوان دی روغ رمټ ته عشق مشق والا نه دی خپل رب هم پېژني دین هم پېژني مور پلار پېژني قام پېژني معاشره پېژني هغه لګیا دی یو ترقۍ په لار روان بل کله چاړه رالي لاسونو کې نومونه لیکي کله چې دی سګرټ څکي کله وایي چې یاره د دریاب په غاړه ناست او د شرابو یو ډک جام او کله وایي چې میخانې ته ورننوځي او ساقي ته ووایي چې لږ پکې شراب ډېر ور واچوه چې کله زه داسې خبرې وکړم باز راوشو تا ټول ته شاعرات یاد کړو ته ما ګوره چا کې چې عیب وي دی خفه کېږي زه یو مجلس کې ناست وم څه ملګري ډېر شی ناست وو زه خبره خو نه بیانوم خو ما یو خبره وکړه ما دا مرض نن سبا عام دی او ما ته پته و چې دې مجلس کې داسې کسان شي به کې دا مرض شته ما خو هغوی ته وروله ایو را ګرم شو ډېر دا خبره طریقه ده ما ولې ما سجل کړ تا خو تعمیم وکړو تا ټول یاد کړو یاره ما ټول نه دي ویلي ما ویلي چې چا کې دا مرض وي ما خلکو کې دا مرض شتي تا کې شتي ما نه وي الله ته موږ ساتي نو ما چې ته ساتلی ما خو ستا خبره نه ده کړې زه خو د هغه چا خبره کوم چې دا مرض پکې زه اوس ووایم یاره سودخور داسې سودخور داسې بل را ګرم شي ما ته وایي ته څه په دې سودخورو باندې ردونه کوې د ته کې نه نه جیب خو د الله ساتي چې ته الله ساتلی زه خو په سودخور رد کوم زه خو په حلال خورو باندې رد نه کوم زه په زیناکار رد کوم زه په هغه چا خو رد نه کوم چې د خپل حلالې بیبي نه شهوت پوره کوي زه په هغه ناکامه عاشق باندې رد کوم ناکامه عاشق چې خپل ژوند یې تباه کړو معاشره یې وشرموله خپل درون قام نسب هغه یې وشرمو او دین خو تلی راغلی دی لکه چې په دې قصو کې چې پرېوځي ته به د نه څه تمه کوې چې دی به تاله د جومات په اولني صف کېناستي نو داسې ما لیدلي به یعنې ما ته دا یو کس ما سره میلاو شوی و او هغه ما ته دا خبره په خپله کړې وه او لا ښه و چې هغه دا سوچ کو او په جړه راغی ما ته وایي چې مانځنه بعد ما سره میلاو شو چې ما ته داسې څه طریقه وښایه ما یې د څه زه وایي داسې دا د عشق په دې ګناه کې اخته یم چې دین الله ما راوباسي مزدوري وایي زه نشم کولی مونځ اودس زه نشم کولی توجه مې بس بلکل ګډه وډه شوې ده سم لیونی شوی دا هغه کیسې دي چې دشمن غواړي چې موږ پکې پرېوځو دشمن دا نه غواړي چې ته دینداري وکړې دشمن دا نه غواړي چې تا سره د قلم دشمن دا نه غواړي چې ته د ډاکټر یې ته د انجینیر یې ته
ته دې غټ ساینسدان یې، ته دې باعمله عالم یې، دا نه غواړي، ځکه چې دې سره به موږ ترقي کوو.